روسیه نن د افغانستان په اړه د ناستې کوربه ده. په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ ناسته پیل شي. دا ناسته د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیلیږي. د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. یادې ناستې ته اسلامي امارت په استازولۍ د امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی هم وربلل شوی دی. په پام کې ده چې په دې ناسته کې تر ډیره د پراخ بنسټه حکومت په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف تېره ورځ ویلي چې که اسلامي امارت د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه ومني نو ښایي روسیه یې په رسمیت وپېژني. بل لور ته اسلامي امارت ویلي چې د ناستې ګډونوالو ته به د افغانستان په اړه وضاحت ورکړي. په یو بل خبر کې بیا بهرنیو چارو وزارت د بحرین پر ځواکونو برید غندلی. اسلامي امارت د سعودي عربستان په جنوبي سرحد کې د بحرین شاهي هیواد پر ځواکونو شوی برید غندلی دی. له بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اسلامي امارت له حکومت او د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي شریکوي او په راتلونکو کې ورته بریدونو د تکرارېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په اعلامیه کې راغلي دا ډول کړنې د سولې او ثبات په زیان دي او ټول ښکېل لوري باید د خبرو اترو له لارې د مسایلو د حل لپاره هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې دا برید د دوشنبې په ورځ د حوثي یاغیانو د بې پیلوټه الوتکې له لورې ترسره شوی چې په پایله کې 3 تنه وژل شوي او بل ټپي شوی دی.